مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی په ځمکه او ګوته یې قلم کړې ده او لیکي چې لیلا 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 یو سړی پې تېري او ورته وایي چې دا څه کې او مجنونه لیونیه دا څه نامه لیکي په دې خاورو په مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې د لیلا د نامې مشق کوم مشق څه ته وایي بڼ بڼو کوي نو زه پرې څه پوهېږم د یو شي دورهیي کوی بار بار هغه ویل چې رانه هیر نی پوښتنه کوي چې دا څه کوي نو دی ورته وایي د لیلا نامې مشق کومه چې رانه چېرته هیره نشي په دې څه کې لیلا 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 په ځمکه باندې لیکې لګیا یې په دې څه کې نو دی ورته وایي څه کې په دې څه کېږي خپل زړه له پې تسلي ورکړه خپل زړه له په دې تسلي ورکړه دا مجازي شو اوس مجنون د شپې ناست دی نیمه شپه ده دنیا اوده ده او دی ویښ عزیزانو د دغه خوند نه خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې د الله او د الله د بندگانو همرازي کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیکو بشانی او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لرې کړه نو الله په خپله دغه ټایم کې آواز کوي هغه آواز الله والا اوري څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکړم مجنون اوس ناست دی ای زما بې نیازه خدایه ای زما د لوی شان مالکه خدایه نیمه شپه ده خدایه دا زما نامه دې مجنون ولې ایښې ده او زما دا زړه کې دې د لیلا مینه ولې اچوهې خو دې یو ټکي ته خیال دا ولې ټکی خدای پاک ته څوک کولی شي ویلی شي ولې خدایا چې عشاقو ته د دې اجازت دی عشاقو ته د دې اجازت دی ولې چې زما نامه مجنون یې کړې ده او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولې اچولی دی ولې ټکي خدای له خوند ورکړ آواز ورکوو آواز ورکوو شو چې اول ورته آواز ته وشو او ملنګ او مجنون او په خاورو کې پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا نامه مې لیونۍ ایښې ده او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې ما په خبره پوهېږئ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي ته په حقیقت کې په خدای مینېده دي ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مین نه مجنون وی ښه یا الله چې په تا مینم او بیا په لیلا مین نیم که دا د ځمکې په سر ټوله دنیا په ما آفرین ووایي لیکن زه چې هر کله خدای است د دې مخکې ستا د نور تجلي ده نو د دنیا په آفرین مې پروا نشته دې نه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دي دا به زما لوی اوس معشوقې کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واور د یو بل اوس ته چې په چا څوک د خوا کې یو ډېر پې مین یو تو هغه ځای ته ورشه او ځان د ډېر ډولی ډولی کړی او ورشه او هغه دله سم لاسم در نه کړي او داسې تندی تروش کړي کښېنه هلته نه پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه
پاکستانی تیږي دا لوانه غوا پرنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی پرنګ ډېره ښایسته وي خو پای پکې ګوټم تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو صحیح ځای ته ورشي هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلا مې دی او ډینګړی نو او تا ورشو لاس در کې السلام علیکم جوړې تکړه ښې هلته کښېنه لکه دلته بل ورځ د ودرې نه یو سړی راووتو راووت مال ولې ویل زه خو په ډېر لویه کمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او داسې لفټ یې رانه مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو ویلې ولې مال دا ځان دې سره ګمال کړی او دننه لفټ میلاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي دې نه پس یا الله چې ستا د نور تجلی ده د لیلا په مخ کې نو د دې کنځلې به زه دې نه پس ته مدحه او تعریف کړم یو عاشق بل وایي ای د سحر باده که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او ودې لیدو نو لږ زما حال ورته ووایه خاورو کې پروت دی لاس یې بالغ کړی دی او د سحر باد سره خبرې اوس سحر باد سره خبرو باندې په ایمان وی روټي خلاص پوهېږئ د سحر باد سره خبرو باندې ای د سحر باده که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلی او چېرته دې ولیدو نو لږ زما حال ورته ووایه لږ ورته ووایه او دا ورته ووایه تا له څه په لاس درځي چې په خپل هجران کې ما سوځې او که ته زما په سوځېدو خوشحالې ما دې په خدای قسمي زه ستا د لاسه په اور کې پروت خوشحال یم وګوره تاسو هم چېرته شئ یار راپاسي یار په اور کې واچي او هغه یار به خوشحالي په اور کې وایي ابراهیم علیه السلام په اور کې چا اچولی و نمرود څوک و چې ابراهیم یې په اور کې واچول جبرائیل ورته راغی چې په ټال یې کېنولو اور ته یې ورتیکه کولو جبرائیل راغی ویل څنګه چل کم ویل زه خپل کار کوه نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چې څوک مې اچي هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه چې د اور دې منځ لیکو او ټال یې ووالو په توره باندې د اور په دې منځ کې پرېوت چې په لمبو کې پرېوتو یکدم اور ته آواز وسي یا نارو کونی بردم و سلام اورا خبردار چې وې نه سوځې یخ او سالم گلزار کې جوړ ایو بزرګ وایي که وی لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور لاندې د سرو ګلونو د کلمبي دي د اور پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دي د اور پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه ډېرو بسکلي وي خو مه وایه زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مه کوه د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي دا خو تا عشق نه دی کړی خوند خو یې د هغه وخت کې ورشئ دا تپوس هغه صحابهو نه وکئ چې کوم د جنګ نه پاتې شوي او پیغمبر ورته ویلې چې تاسو نه خدای خفه دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانه دا عشق و مونږ خلک عشق څه پېژنو مینه څه پېژنو درد څه پېژنو درد غالبا اقبال شعر دی کہ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے
एक ऊंग से दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। मैं छुपके रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। यो ऊंग में पजड़ की उचती और यो दर्द में पजड़ की ओ ज पट पट जाड़म पागा वक्त के वर्ता چې کوم وخت کې ټوله دنیا ودی نو زه ویښه معشوق یم او زما معشوقه هم ویښی نو دغه وخت کې ورته جاړم. خدای دې دا درد مونږ کې پیدا. او هغه دروازې د سومنات هغه محمود غزنوي کابل ته وړې د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشحالولو دپاره واپس بیا هغه دروازې وکړې. خلک دا اوس خو وینا هغه محمود غزنوي پاتې شوی نه د ایاز په زلفو کې هغه کوږوالی پاتې. اوس ایاز څنګه و؟ ایاز دا غلام د محمود غزنوي غلام خو بادشاه پې مین د بادشاه ډېر خوښ. دا محمود غزنوي چې په کومه ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وې نو پنسې نه وې او پاس بډی وه لستوڼي نه وو دا ځایونه یې وو کېړو پوندې نه وې پنجی وه په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده. بادشاه ته د غلام ضرورت شو دا غلام یې ورته واغسته ورې چې وس د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین نو ځان سره به په تخت کېنولی و. غلام به ځان سره په تخت کېنولی. دې ایاز څه چل کړی چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه. هر سهار بیا بکس لرې کړو دې جامو ته د داسې وکتل او بیا به ته چا پې شکایت وکړو شیطانت یې وکړو چې جي دې ایاز ستا د بادشاهۍ لالونه او جواهرات پټ کړي دي او د کټ سر ته بکس پروت دی په هغې کې ایښي دي او هر سهار یې ګوري. ښه بادشاه ډېر خفه شو. ایاز یې راوغوښتو د ستا د کټ سر ته بکس چې پروت دی دې کې څه دي؟ ایاز ورته وویل چې بادشاه قبله عالم دا کنجي ده او زما لوی سعادت به دا وي چې دا بکس ته پخپله لرې کړې او ویې کړې بل راکړه. کنجي ترې واخېسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده او زړې کېړۍ دا بادشاه ورته داسې کښېنه دا ولې ایازه ورته ویل قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه ما دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې زما بولي کېده او لیلامې دمه دا واغستم اوس چې ستا په تخت ناست یم او کوم شاهي لباس مې اغوستی نو سهار دا جامې وګورم او زړه کې ویم چې او ایازه ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاه لباس او په تخت ناست داسې نه چې غرور در کې رانه شي. نن سبا چې پیسې ورسره راشي څه فرعون بچی ته جوړ شي که نه نو زه هر سهار دا بکس کې جامې ځکه ګورم چې غرور را کې رانه شي. اوس به ایاز مونږ چېرته نه پیدا کوو او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوو ابوالحسن خرقاني به کوم ځای نه پیدا شیخ سعدي به کوم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدي هغه بچی به کوم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وي چې قافله رفتند ما هم میرک دا به کوم تو سر سلا نو ځکه وایي چې نه و غزنوي میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو. جناب رسول الله خود ټول کائنات ځان دې او زړه دې چې زړه نه وي اسم د دې هم څه مثال شته په کومه ورځ چې حضور وفات